بسم الله الرحمن الرحیم. راځو نن د پاورپوینټ اولنی درس ده. موږ تاسې ویلي چې دلته راشئ سټارټ منیو کې پاورپوینټ ولیکئ، بیا پاورپوینټ تاسو ته خلاصېږي. صحیح ده؟ دغه صفحې ته څه شی ویلو؟ نه، دا مکمل صفحې ته څه شی ویلکم سکرین وایي. صحیح ده؟ دغلته ویلکم مسیج وایي. د ګوډ دا خپل اړخ بدلېږي. دا 2019 کې همداسې ده. که شپه سي ګوډ نایټ درته وایي، که سهار سي ګوډ مارنینګ درته وایي. دا خپل اړخ بدلېږي. دلته به تاسو یو سلایډ راواخلئ. دلته به یو رنګ ورته انتخاب کړئ، کریټ به یې ووهئ، جوړېږي درته. دلته به زه ولیکم چې کمپیوټر دا څه شی کېږي؟ دا ټایټل کېږي. صحیح ده؟ دغه ځای ته څه شی ویل کېږي؟ ټکس باکس. دا هم ټکس باکس ده. دلته ټکس باکس، دا هم ټکس باکس دی، یعنې د ټکس لپاره یو ځای. دلته هم زه لیکم چې لیسن 1. مثلا تاسو پاورپوینټ خو پوه شوئ څه شي لپاره ده. د دې لپاره ده چې یو تجربه یې لا یو درس وي، لا یو څه شی چې خلکو ته وړاندې کوئ په دې کې وړاندې کېږي. هو، لکه هغه اوله ورځ چې ما تاسو کمپیوټر معرفي کړ، په دې کې ما پرزنټیشن که نه چې انپوټ ډیوایس څه شی دی، ډیټا څه شی دی کمپیوټر، هغه ما په دې کې جوړ کړی و. که هغه په ورډ فایل کې جوړ کړئ څومره بد معلومېږي که نه. دا د هماغه لپاره ده. که نوی سلایډ پکې اضافه کوئ دلته راسئ، کلیک وکړئ، نوی سلایډ جوړېږي. دا وګورئ، دلته عنوان ورکړئ، مثلا پاورپوینټ. دلته تشریح ولیکئ، مثلا انوایرمنټ. دا اوس دغه طرف ته ده که نه، دې طرف ته په دې خاطر ده چې دا یې فارسي لپاره ځان برابر کړی. کنټرول شفټ چې ووهئ، کنټرول شفټ هغه خپل ځای انګلیسي ته اړوي دغه طرف ته. زه دلته لیکم چې this is the first lesson of PowerPoint. نور به څه شی لیکئ، دلته انټر وهئ، دلته هر څه شی لیکئ. نورې صفحې هم جوړېږي دلته، هر څومره صفحې چې جوړېږي جوړولی شي. ترتیب راځي استاد؟ او همداسې په ترتیب راځي. که شا مخکې کوئ دلته به شا مخکې کېږي. دا شا ته کښې، دا شا غواړې دا صفحه بیخي رانه ولې دا توره ده داسې سلایډونه دي هر رقم چې وغواړئ شته دلته. دا وګوره نور رقمونه هم شته. دی کولی شي دلته تیم ورته وایي، دا ډیزاین کې دلته نور هم استفاده کولی شي. زه به دلته ټانکس ولیکم. صحیح ده؟ ټانکس کنټرول شفټ چې ووهئ بیا دا دې طرف ته راغی ټانکس. دغه به دلته ډیلیټ کړو، کټ کړو. دا ټانکس په ښه اندازه یې غټوي. دا دغه علامه څه لپاره ده؟ د لیست په خاطر. دا چې دا لیست ده، دا چې کلیک کړئ له لیست چې وباسئ دا که اوس به راسو همدا محیط ته ده برخې ته ټایټل بار وایي. صحیح ده؟ پرزنټیشن 1 ده پاورپوینټ. ده د کویک اکسس ټول بار وایي دغه برخې ته. په دې باندې څه شی کېږي؟ انډو ده. یو څه شی چې کړی بیرته وګورئ، ټانکس بیرته هغه علامه پیدا سو ورسره. ده ته څه شی وایي؟ ریډو کنټرول زیډ کنټرول وایي، کنټرول زیډ. په دې باندې څه شی کېږي؟ دا خو اوس فل سکرین نه ده که نه. کله چې دا ووهئ په دې باندې فل سکرین کېږي، له اولې صفحې شروع کېږي. اوس وګورئ فل سکرین کېږي، خلکو ته چې وړاندې کوي به چې داسې وړاندې شي. اوس وګورئ کمپیوټر لیسن 1، بیا به ماوس ووهئ، بیا به پاورپوینټ، this is PowerPoint. په اخر کې به مثلا خلکو ته اشاره دلته به کلیک کوئ، دغه راځي درته. بل دلته یوه علامه ده. تاسو کمپیوټر ټچ ده که نه ده ټچ؟ که ماوس یې همداسې ښه راځي که نه؟ په ماوس کې زه ډېر ښه انتخاب کولی شم هر څه چې راولم. که ماوس نه یې، که ټچ یې، بیا دلته کلیک وکړئ. دلته فاصله پیدا شوه د هر څه تر منځ، ځکه چې په ګوته غلطېږي نه چې ته یو څه باندې کلیک کړې، که دا ښه نږدې نږدې ته به یو شي کلیک کړې، هغه بل شی کلیک کېږي. دا چې اوس فاصله پکې پیدا کوي. دا وګورئ څومره فاصله پیدا شوه. اوس هم ماوس هر څه کار کوي، خو که ټچ یې، د ټچ لپاره ده. که دا انتخاب کړئ، دا ټول نږدې کېږي. که دا سپیلنګ ده، دلته سپیلنګ لیکلي. په دې کې څه شی کېږي؟ تاسو که سپیلنګ غلطي ولرئ، هغه اتومات اصلاح کوي درته. زه به دلته راسم، یو نوی سلایډ به واخلم. زه به مثلا ولیکم بوک به ولیکم. صحیح ده؟ مثلا بوک ته به 3 دانې او ورکړو. صحیح ده؟ دا اوس غلطي ده که نه، سپیلنګ ایرر ده. دلته به چیک وسي، دا راته وایي پیدا کولی شي که نه.
دی وګوره وایي بوک دې داسې لیکلی که داسې ولیکې وایي ښه به دی خپله یې پیشنهاد کوي دا وګوره دلته سپیلنګ چې لیکلي په دې چې کلیک وکړي هغه سپیلنګ غلطي شي دا غلط کوي په دې چې کلیک وکړې دا چینج چې ووهې خپله یې بدلوي اتومات اوس وګوره بوک بدل شي صحیح ده دغه سپیلنګ ایرر هم دلته سمېږي ده که دغه برخه دلته نه وه بیا راسه له دې برخې اضافه کړي دا وګوره سپیلنګ که غواړې چې له یو ځای لرې کړې بیا کلیک کړې لرې کېږي اوس سپیلنګ له دې ځای لرې شي که غواړې چې بېرته پیدا شي بیا دلته ښه که نیو راولئ په نیو به څه شی وسي که نوی سلایډ اخلئ داسې هغه کېږي د هغه ځای هم کېږي د نور ځای هم کېږي په اوپن باندې مخکیني خلاصېږي دلته کې وایي سیو باندې سیو کېږي ایمیل هم وایي کویک پرنټ لپاره آماده کېږي که نه لکه نوټ پیډ او دا شیان چې وایي هغه اوس په درد کړي دغه برخې ټولې دا اوس کلیک وکړئ مستقیم بیا یې پرنټوي پی ډي اف ته لکه نوټ پیډ کې څوک کار کوي دا ټول شیان هم کاروو دا ټول کاروو انډو د ریډو دا ټول شیان هم هغه دي بل شو بلو د ریبون ریبون څه ته ویلو دغه مکمل ساحه ته ریبون ویلو که نه دا که غواړئ چې ریبون څخه لاندې ولاړ شي دلته کلیک وکړئ دا کویک اکسس ټول بار راغی دلته ریبون څخه بېرته دلته اپوز د ریبون بیا ورته وګورو د ریبون څخه جز ښه صحیح شو ښه اوس به راشو فایل ته دا خو هماغه ویلکم سکرین صفحه ده تاسو خو پوهېږئ هم ورته وایي نور دلته نوي سلایډونه اخیستل کېږي دا اخري سلایډونه دي اوس موږ په کوم سلایډ کې کار کوو پریزنټیشن کې کمپیوټر کې دا خو مخکې ده سیف کړی هم نه ده لږ نافله ده چې سیف شي بیا دلته راځي پین کې څه شی راځي یو څه شی هم چې پین کړي که نه دلته به راسو بیا یو پین یو څه شی چې پین کوي دلته دغه پین وینئ چې پین یې کوي بیا دلته پاتې کېږي دایمي دلته دا وګورئ کمپیوټر که ان پین کوئ بیا دلته راشئ رایټ کلیک وکړئ ان پین بیا دلته ځای کېږي دا دایمي تاسو پاتې کېږي ښه نیو کې به تاسو نظر څه شی وسي شارټکټ یې څه و او دلته هم داسې ده داسې هم کولی شئ چې خپل پخوا کار واخلئ که شارټکټ یې اخلئ بیا کنټرول این مستقیم خالي سلایډ اخیستل کېږي داسې خالي څخه اخیستل کېږي که دا به بنده کړم په دې کې هم ځکه سلیک کار پینټر که ټکس باکس دی دلته خو ټکس باکسونه ډېر دي لږ خاطر له یو ټکس باکس او بل ټکس باکس هغه هم اپشنونه لري مثلا چې مثلا له یو څخه بل ته ولاړ شي دا ډک شي خالي شي له صفحې لاندې راشي اوپن باندې به څه شی کېږي تاسو نظر مخکیني پریزنټیشنونه خلاصوئ که کوم فولډر خلاصوئ دلته که ډیسکټاپ کې مثلا پریزنټیشن یې هغه خلاصوئ نو زه به دلته راسم یو دانه به دلته وګورم چې ما پریزنټیشنونه کوي زه هغه خلاص کړم کمپیوټر کورس که هماغه موږ تاسو چې درس ویلی و که نه هماغه به خلاص کړم دغه درس موږ تاسو ویلی و دا اوس وګورئ دا خلاص دا پریزنټیشن ده پس له څه شي جوړ شوی له څه شي خلاص کړو اوپن دس پی سي په دې کمپیوټر کې فولډرونه چې دي هارډ پلس ون ډرایو یې څه شی ته ویلو کلاود کې سټوریج چې و که نه په انټرنټ کې ځای و لکه هارډ ډیسک غوندې ده په انټرنټ کې ده تاسو خپل هر څه کار کولی شئ دماغ شته دلته تاسو له هغه ځای هم یو څه شی اخیستی شئ دلته چې کلیک وکړئ دا یې ون ډرایو خلاصوي اوس چې انټرنټ وصل ټول شیان لیست په براوز کې تاسو خپل پخوا یو ځای پیدا کړئ مثلا ډیسکټاپ درجې چې دي یو فایل کلیک وکړئ خلاصېږي مثلا دا ده دا وګورئ دا امنیت خلاص اوپن پوه شوئ شارټکټ یې څه و کنټرول او ښه فایل ده دلته چې اپلوډ لیکلي دا به کوم ځای ته اپلوډ کوي انټرنیټ ته هماغه ون ډرایو ته اپلوډ کوي چې کلیک کوي اپلوډ کېږي په شیر کې دا شیر کېږي خو هلته لاندې بل برخه لرو بیا کې تشریح کېږي که کاپي پات همدغه ادرس کاپي کېږي دغه ادرس کې چې دا پروت ده همدغه ادرس کاپي کېږي دغه پریزنټیشن کې سر کې سیف ده هماغه ادرس راخیستل کېږي دا به زه یو ځای کې سیف پیسټ کړم دلته ښه دلته به کلیک وکړم دا راباسو دلته پیسټ
کوم ځای کې سیو ده دی کمپیوټر کورس وینډوز لیکچر دا پریزنټیشن عمل ده نه ده کمپیوټر کورس د کنه وینډوز 10 ده ډی ډرایو کې ده او ډی ډرایو کې اما پد باندې دا ادرس کاپی کیږي کرن ته راشي رن ته راشي همدغه ادرس پکې پیسټ کړئ دغه ادرس چې اوکې وایي هماغه خلاصېږي ته مستقیم ښه دلته به راشو بیا انفو اوپن لوکیشن هماغه ادرس راته ښکاره کړي چې دا فایل کوم ځای کې ده وایي دغلته ده وګورئ دغه ادرس کې که پروپرټیز کې بعضې معلومات دي دا څه شی دی یو پاور پوینټ پریزنټیشن ده په دې ادرس کې ده دومره سایز ده اوس وګورئ 3 کیبي ده چې دا څو ورڅخه جوړېږي 4000 بایټ ورڅخه جوړېږي نوم یې څه شی ده څه وخت جوړ شوی دا ټول شی دلته شته دلته تاسو خپل معلومات فکر کوئ مثلا د څه شي مربوط کېږي هغه مهم برخې څه شی دي نظر په دې برخه څه شی ده یو دغه برخه سیف پریویو پکچر دا څه لپاره ده دا په دې کې تشریح کوم چې دغه صفحه مخکې سیف دلته ورسو دا به بند کړم دا به راسو دلته انفو ښه دلته وکړه دلته چې کلیک وکړئ دلته لیکلی سیف پریویو پکچر و دا د عکس غوندې سیف کو زه درته وایم چې اوکې دا به اوس راسو سیف ډیسکټاپ کمپیوټر یس د کمپیوټر منځ نه معلومیږي دلته چې کمپیوټر لیکل شوي هرنګې معلومیږي نه چې شین ده معلومیږي په هماغه خاطر ده چې هماغه علامه موږ اوکې کړې وه دلته راسئ انفو کوم ځای کې وو دلته پروپرټیز که دغه پکچر ورڅخه لرې کړئ بیا هماغسې نه سیف کېږي دا به راسو سیف به یې کړو اوس یې اوکې کړو ښه اوس یې ریفریش کړئ دا اوس وګورئ داسې معلومیږي داسې اوس آیکانس وګورئ ښه نور پروپرټیز هم لري د هر شی چې پکې اضافه کوي دا معلومات دي وګورئ دقیق معلومات دي څو سلایډه دي 14 څو پاراګرافه دي 40 څو کلمې دي څو نوټه لري دا ټول هر څه شته کانټینټ یې دي له کوم خط استفاده شوي کوم تیم څخه استفاده شوي دا ټول شی دلته شته کسټم بعضې شیان دي که خپله پکې اضافه کوئ مثلا دا چا ټایپ کړی یو دلته نوم ورکوئ مثلا احمد دا چا ټایپسټ دی څوک دی احمد دا په اصلي لیست کې نشته دا بعضې شیان دي چې دلته هغه کېږي مثلا د ژبه څه شی ده لنګویج دلته قیمت ورکوئ مثلا پښتو دا قیمتونه دي چې بیا دا هم دي معلومات دي چې تاسو بیا وروسته دا کتلی شئ که غواړئ چې د معلومات وګورئ دا شو پروپرټیز ته ورشئ همدغه معلومات چې تاسو لیکلي همدغه بعضې راولي چې لیکوال یې څوک ده څوک تغیرات پکې راولي کمپنۍ څه شی دي دا ټول شی دلته راځي صحیح شو ښه بل دلته لیکلي always open read only read only څه ته وایي ته نه ویل کېږي صحیح ده چینجز پکې نه راځي دا به اوکې کړو یو ډېر سیف کړئ اوس راسئ دلته همدغه هم سیف که بل هم سیف که دا هم نه ده سیف کړی دا بل هم شي هم سیف کړی راسئ دلته read only save که اوس به راسو بېرته اوس وګورئ دلته چې یو څه شی لیکم نه لیکل کېږي که دلته مې زه څه شی لیکم هېڅ شی نه لیکل کېږي دلته چې هر څوک څه شی لیکي نه لیکل کېږي څه وخت لیکل کېږي څه وخت چې تاسو ایډیټ انیوی باندې کلیک کړئ ایډیټ انیوی چې فعاله کړئ بیا کولی شئ څه شی بدون هغه نه کېږي صحیح شو دې باندې پوه شئ فایل ته به راسئ انفو دغه برخه چې فعاله دې چې کلیک وکړئ اوس غیر فعاله کېږي اوس غیر فعاله بل انکریپټ وذ پاسورډ تاسو خپل پریزنټیشن ته رمز ورکوئ رمز ورکړئ چې بیا څوک استفاده ځینې ونه کړي دلته رمز ورکړئ مثلا 1 2 3 اوکې بیا رمز ورکړئ 1 2 3 اوکې سیووئ به یې که سیو یې نه کړي بیا نه سره وخېږي
که اوس چې خلاصوو کله اوس به رمز وایي اوس وګورئ چې رمز یې ورنکړي چې تربونه خلاص وعلیکم سلام اوس به یې رمز ورکړئ 1 2 3 دا خلاصېږي وګورئ دا خلاصېږي بدون د رمز نه خلاص رمز به څرنګه لرې کوئ ورڅخه بېرته به انفو ته راسئ دلته کلیک وکړئ او دغه رمز ځای به خالي کړئ دا چې خالي کړئ وکېږي هغه رمز ځای کېږي restrict access دا هماغسې ده لکه موږ تاسو په ایمیل کښې کار کړی و چې بیا نه چا پرنټولی سوی نه چا بل ته لیږلی سوی که نه یوه برخه چې وه دا همداسې نه کېږي دا د مایکروسافټ له طرفه تاسو باید یې یوه اجازه واخلئ بیا دا هغه کېږي هغه اجازه هم چې درکوي پیسې درڅخه اخلي بل ډیجیټل سیګنیچر ده دا هم همداسې ده دا د مایکروسافټ له طرفه تاسو هماغه شرکت له طرفه تاسو ته به یوه امضا درکول کېږي خرڅېږي در باندې په $60 $10 د یو کال لپاره بیا له هغه څخه تاسو کولی شئ خپل فایلو کې استفاده وکړئ مارکس فاینل لکه دا داسې ده دواړه یو رقم دي always open دا دا څه شي لپاره ده دې ته وایي مارکس فاینل دې ته وایي چې دا پرزنټیشن ختم ده په دې کې نور څوک تغییر باید رانه ولي که بیا هم څوک تغییر پکې راولي راوستلی شي خو تاسو پام هغه ته دا ده چې دا ختم ده دا به اوکې کوي اوس وګورئ اوکې دا اوس وګورئ مارکس فاینل په دې کې تغییر مه راولئ ځکه چې دا تکمیل ده خو که بیا هم څوک خوشحاله دي چې تغییر پکې راولي ایډیټ انوې به ووایي بیا به تغییر پکې راوځي ښه انفو دلته به راسو چیک فور ایشوز ښه چیک فور ایشو دا څه شي لپاره ده اول دلته لیکلي انسپیکټ ډاکومنټ دې خاطر ده چې هغه شیان چې په دې ډاکومنټ کې شته پټ دي هغه په دې باندې پیدا کېږي تاسو کلیک باندې وکړئ یس څه شی چې پټ دي ټول دلته پیدا کوي انسپیکټ وایي څه شی پکې پټ دي ډاکومنټ پراپرټي پکې پټ دي یعنې نوم مکانه نوم چې لیکوال دا ټایپیسټ دا شیان چې موږ اضافه کړي دا پکې پټ دي زه مثلا راځم یو کامنټ ورکوم تاسو کولی شئ چې کامنټ ورکړئ ریویو ته راشئ دلته کامنټ خپل نظر مو ولیکئ مثلا لیکم چې this is not correct مثلا استاد شاګرد ته پریزنټیشن وړي چې دا وګوره استاد به دلته کامنټ وکړي چې دا صحیح نه ده دا اوس وګورئ نظر اضافه شو زه به راسم نظر خو اوس پټ ده معلومیږي نه خو له کوم ځای به موږ پیدا کوو انفو ته به راځو چیک فور ایجیو انسپیکټ ډاکومنټ یس که موږ ورته وایو چې پیدا کړه چې پټ دي راته اوس وګوره معلومات هم پټ دي کمنټ هم پکې شته دغه برخه نشاني ده همدې په خاطر ښه نور به راشو ته انفو بل چیک اکسیسیبلیټیز دې ته وایي چې دا ډاکومنټ کله چې تاسو یو څه شی لیکئ هغه باید عنوان هم ولري فاصلې پکې ښه ملاحظ شوي بجای فاصلې هم نه هېر کړي سپیلنګ غلطیان هم کوي که دغه شیان پکې وو هغه خپل اتومات درته پیدا کوي زه به یې کلیک وکړم چې پیدا کولی شي راته کوي ښه وایي څه شی مشکل ده په دې کې ایررز وایي په دویم سلایډ کې عنوان نشته که کلیک به وکړو دا وګورئ د دریم سلایډ کې بک هم لیکلی خو د عنوان نشته وایي ته عنوان ورکړي چې دا تکمیل شي په څلورم کې چې ده په څلورم کې مطلب یې شته خو عنوان یې نشته وایي دا وګورئ که دا مشکل دی دا خپله اصلاح کوي ښه بل شی دی دلته به راسو چیک کمپیټیبلیټي دې ته وایي چې هغه شیان چې په اوسني افیس کې شته نوي راغلي په مخکیني افیسو کې نشته ته به یو شی دلته جوړ کړې ډیزاین به یې کړې دا مخ 2019 وایي که نه یو نفر ته شاید هغه 2010 افیس ولري بیا د هغه په کمپیوټر کې شاید بعض شیان کار ونه کړي هغه تاسو ته معلوموي له اوله زه به راسم دلته هوم ته زه به یو څه شی ماز اضافه کړم دلته انزرټ ښه یو برخه د سمبولز په نامه ده وګورئ سمبولز په سمبول به کلیک وکړو ښه په دې به کلیک وکړم دغه انک اکویشن چې لیکلي ده دا چې د مخکیني افیسو کې نشته دغه نوی راغلی دلته تاسو یو څه شی ټایپ کړئ هغه لیکل کېږي مثلا زه یو انټیګرال لیکم داسې دا کاما جوړه کړه داسې څه شی چې دلته لیکئ هغه هلته ټایپ کېږي بیا چې انزرټ یې کوئ دلته انزرټ کېږي دا وګورئ داسې خو دغه ان چې ده دا موږ همداسې په انک باندې ته راوستو
په مخکیني حافظو کې بیا دا کار نه کوي. بیا به که غواړئ چې دا برخه پیدا کړئ دلته راشئ فایل انفو دلته کمپیټیبلیټي په دې کلیک وکړئ درته وایي په دویم سلایډ کې یو عکس ده یو څه شي تاسو راوستي او هغه چې د مخکیني حافظو کې نه و همدغه اوس هم چې په دویم سلایډ کې اخته یم دا وګورئ اول سلایډ دا دویم سلایډ دې هم درته لیکلي ده په دویم سلایډ کې وایي داسې یو شی شته چې په مخکیني حافظو کې و. که بیا به دلته راسو بل دلته دا ریکاور کله چې تاسو کمپیوټر همداسې افیس همداسې اوس کې ولاړ ده که کمپیوټر دې همداسې بند سو وروسته له 15 دقیقو 10 دقیقو دغه پاور پوینټ پریزنټیشن هم ذخیره کېږي اتومات خپله بیا کار تاسو کولی شئ هغه دې پیدا دلته چې راسئ همداسې باندې صحیح شو که بس الحمدلله سبا به انشاءالله دا سیو دا شیان ضرور کېږي پرنټ ده شیر دا برخه کار صحیح ده سوال لري څوک